د شپې داستان. د واکمنو له ځاله څښتن په سپېڅلې نامه د سپوږمۍ راډیو قدرمنو اورېدونکو او په ځانګړي ډول د شپې داستان خپرونې درنو مینهوالو سلامونه، ستړي مه شئ او له رنګینیو ډکه شپه مو په خیر. دا د یو وار بیا مو زه سلیمې ورور د شپې داستان خپرونو په لړ کې د اطرافي په زړه پورې ناول له یوې بلې برخې سره هرکلی کوم. هیله ده د خپلو درنو کورنیو ترڅنګ له سوکالیو او آرامیو ډک ژوند ولرئ. د دغه په زړه پورې داستان د تیرو برخو ملتیا به مو کړې وي او د نن شپې داستان تر پایه به هم راسره پاتې شئ. په همدې هیله راځو او د داستان دا برخه راپیلوو. د مدینې په غومبرو کې راټوله خندا تمنه شوه. په زوره یې وخندل. څه مې کړی وای چې دې خندل، ما خو به خامخا ځان خوشحاله نیو. مدینه پاڅېده. زه نن وختي ځم، په ټولنه کې مې لږ کار دی. ورته ځیر شوم. ښه سمه ده، په مخه دې ښه. مدینه روانه شوه. زه لا هم ناست وم. چرت واخیستم. زما او مدینې دنیاوې سره بیلې وې. هغه د ښار یوه عصري نجلۍ او زه یو ساده کلیوال. 100 بلاوې مې سترګو ته ودرېدې چې دا کار سرته نه رسېږي، خو د هرې ستونزې په آخر کې به مې ویل چې کېږي، ولې به نه کېږي. بس د زړه خوښه وه. زړه شرایطو ته کله ګوري. یو وخت مې پر دولت خان سترګې ولګېدې. له صابر او الیاس سره یو ځای زموږ د پوهنځي د دروازې په خوا روان وو. زړه مې ودرزېده. په بدن کې مې وینې منډه کړه. ژر ور ولاړ شوم. څو چې ور رسېدم دوی ننوتل. دهلیز ته پسې ننوتم. سترګې مې پرې ولګېدې. د ټولګي مخې ته ولاړ وم. زړه مې ټوپونه وهل. وار له واره ورغلم او د دولت خان مخې ته ودرېدم. په زوره مې وویل، تا ته ما څه ویلي وه؟ د مخ غوښې سره راټولې شوې. د ملنډو خندا یې وکړه. خان صاحب څه دې ویلي وه؟ څوک مې ټینګ کړ، خو صابر را مخې ته شو. الیاس ته یې په مسکا وکتل او ویې ویل، ده ته به رښتیا ووایو چې زړه یې صبر شي. بیا یې ما ته وچې سترګې ونیولې. کوم نجلۍ ته چې ته ځان ورنږدې کوې هغه د الیاس معشوقه ده. هغه هم پرې مینه ده. حیران شوم. په زوره مې وویل، څوک یې؟ ځواب یې راکړ، مدینه درته یادوم. له دې ایسته ورنږدې نه شي، زړه دې صبر کړه. په غوږونو کې مې زنګار شوه. الیاس ته مې وکتل. وچې سترګې یې ما ته نیولې وې. دولت خان
په ډډ غږ وویل: که د ځان خیر غواړې بله ورځ دې ورسره ونه وي نو ښه. په سترګو مې تیاره راغله. له دولت خان سره مې څپېړه کش کړه. له غوښن مخ څخه یې کړس پورته شو. الیاس چغه کړه. دولت خان ګریوان ته لاس را واچاو. یو ټینګ سوک مې ورسره خیر کړ. په شا ولاړ، وزنګېد او ولوېد. صابر پرې رامنډه کړه. پر سر یې په سوک وبهلم. هغه ته خو مې هسې هم زړه ډک و. ورته سیخ شوم. پرله پسې مې څو سوکان ورخوشې کړل. دی پر شاته او زه ورمخته کېدم. خوله یې له وینو ډکه شوه. پرې مې ښود. ده بېرته ځان سره سم کړ. سوکان یې تیار ونیول. خو زه چې یې کرار ولیدم ځای پر ځای ودرېد. الیاس نه رانږدې کېده. منډې یې وهلې. څو ګامه لرې تاویده. دولت خان خپل مخ ته لاس نیولی و. صابر ته مې وکتل. خوله یې له وینو سره وه. دا وخت شور ما شور جوړ شو. د دهلیز له یوه او بل سر څخه خلکو منډې راوهلې. ترپ او تروپ و. د ټولګیو دروازې خلاصېدې او خلک لکه میږیان له هرې خوا راتویېدل. زه ګنګس روان شوم. ټول د صابر خواته ور په منډه و. د حقوقو پوهنځي مخې ته پولیسو منډې راوهلې. ځان مې ناګاره واچاو. پسې ومې کتل. پولیس په دروازه کې پټ شول. د شرعیاتو پوهنځي تر څنګ ګڼو ونو ته مې ځان سیخ کړ. د لیلې په خوا مې مخه کړه. لږ وروسته وډار شوم. ما ویل هسې نه چې پولیس لیلې ته پسې راشي. د لیلې شاته د ونو په منځ کې یو ګوښه ځای کېناستم. حواس مې الوتې و. د صابر خبرو مې په غوږونو کې ازانګې کولې. کوم نجلۍ ته چې ته ځان ورنږدې کوې هغه د الیاس معشوقه ده. هغه هم پرې مینه ده. مځکې ځای نه راکاوه. مدینې ته مې سخته غوسه راتله. خو د دوی په خبرو هم باور سخت و. لږ وروسته د توراباس څنګ راغی. وارخطا و. هلو چېرته یې؟ هسې هم خوشکه راغلې وه. ځواب مې ورکړ. ما خو رقیبان سم ودربول. څوک ښه یې؟ صابر او دولت خان. څه وخت؟ ولې؟ بیا کیسه درته کوم. ګوره خبره واوره. دلته په لیلیه کې پولیس در پسې ګرځي. ما ویل چې یوه نخره خو دې کړې ده. پولیس خو دې خوشې نه لټوي. بې غمه شه. زه یو ځای پټ یم. دوی دې ګرځي. چېرته یې؟ زه هم درځم. د لیلیې شاته ونو ته راشه. موټر سوکه شو. تورګل په استاد باندې په زوره خښ کړ. موټروان وروره مه ورنږدې کېږه. بیا په غضب ورسره ککړ نه شو. د مخې ښیښې ته مې وکتل. څو ګامه لرې خړ ټانګونه ورو ورو روان وو.
ومې ویل ښه وایي په سالارو کې مو هم پوره نه وه کنې. موټروان سوکه وویل بې غمه شئ امریکایان دي. تورګل غږ لوړ کړ که امریکایان دي که هر څوک د پلار زامن خو مو نه دي، نښته یې مه پسې ځه. موټروان یې په خبره کې ور ولوېد پر دوی جنګ نه کېږي ځکه درته وایم که نه نور یې زه هم اورته غی. ومې ویل ولې نه کېږي په سالارو کې دې ونه لیدل؟ د موټروان سترګې په هنداره کې راښکاره شوې. تاسو دا یو نن راغلی یاست، زه هره ورځ په دې سړک ځم او راځم. یوه ورځ مې هم د امریکایانو پر کتار جنګ نه دی لیدلی، بس همداسې کرار روان وي او په خلکو کې زړونه خوړین کړي، نه په خپله تیزیږي او نه هم موږ مخې ته پرېږدي. سړک ته مې وکتل، ټانګونه رښتیا هم کرار کرار روان وو. پر سړک یې نږدې څوک نه ورسره پرېښودل. په خپل وطن کې ځان پردی راته ښکاره شو. واک له نورو سره و. صوفي غږ راپورته شو. دوی نو بیا کله څوک پرېږدي؟ موټر سوکه سوکه روان و. موټروان کفارو ته ښکنځلې کولې. تورګل ته مې وکتل، خوابدی ښکارېده. لاس مې پرې واچاوه او ومې ویل سوچ مه خرابوه، وبرسېږو، ټوله ورځ لا پاتې ده. تورګل سترګې وچې نیولې وې، مخې ته یې کتل. بد مې ایسي. څوک؟ سپېرې شونډې یې وخوځېدې. دغه او هغه نور ټول. ټانګونو ته مې وکتل. دا به نو د چا ښه ایسي؟ تورګل څه ونه ویل، په چرت کې ناست و. ټانګونه ورو روان و. د موټر د شا په ښیښه کې مې وکتل. پر سړک د موټرونو اوږد کتار جوړ و. زړه مې تنګ شو. ومې ویل ښه بیا څه پېښ شول، کیسه کوه. تورګل غاړې تازه کړې. مدینې ته مې زړه ډک و. دوکه کوله مې، رښتیا یې نه و راته ویلې. د پولیسو په کیسه کې نه شوم. 4 ورځې پټ وګرځېدم. په 5مه ورځ مې زړه صبر ونه کړ او ټولګي ته ورغلم. د صابر شونډه لا هم پړسېدلې وه. هېچا هم څه راته ونه ویل. ټولګیوال پټه خوله و. برک برک یې راکتل. مدینه ژر د شا څوکۍ ته راغله. لږ په خوشکه یې وویل ټلیفون دې ولې نه پورته کوو؟ زړه دې راپکې خوړین کړ. ما ته خوشکه راغلې وه. رډ مې ورته وکتل. د مدینې په خوله کې خبره وچه شوه. ځواب مې ورنه کړ. کراره خپلې څوکۍ ته روانه شوه. په رخصتۍ کې د دهلیز په سر کې راته ولاړه وه. چې ورسېدم رامخې ته شوه او ویې ویل ګوره ته خو په خبره. تیز ځینې تیر شوم.
بیا یې خبره په خوله کې وچه شوه. ما ته سخته خوشکه راغلې وه. په هغې ورځ چې له الیاس او صابر سره ولاړه وه پرې پوه شوم چې یو څه کیسه شته. خو دې دروغ راته وویل چې د ټولنې د غونډې خبره وه. د صابر له خولې خبر شوم چې الیاس د مینې خبره ورته کړې وه، خو دې ما ته رښتیا ونه ویل. زړه مې ورته ډک و. له نږدې کسانو څخه څوک خبره نه پټوي، خو دې له ما مهمه خبره پټه کړې وه. لیلیې ته ولاړم. ټوله ورځ مې ماغزه شاړ و. یو په بل پسې زنګونه راتلل. آخر مې ټلیفون بند کړ. په سبا ټولګي ته نه ولاړم. تر عباس چې راغی پوښتنه مې ځینې وکړه. یوازې دومره یې وویل چې د مدینې سترګې سرې وې او تر آخره پټه خوله ناسته وه. ځمکه را لاندې سور اور شوه. بله ورځ ورغلم. د خفګان ځای مې معلوم و. د پارک کونج ته مې ځان ورساوه. لا کښېنستی نه وم چې مدینه هم راغله. سترګې یې ډکې وې. وار له واره یې وویل ولې هېڅ په خبره سر نه خلاصوې؟ لاس مې ورته پورته کړ. بس خبرې هم لا ته کوي. اوښکې یې لاندې را ورغړېدې. ولې به یې نه کوم؟ درته ویلې مې و چې جنګ مه کوه، ودې کړ. زنګونه مې درته ووهل، ځواب دې نه راکاو. غږ مې درپسې وکړ، ځان دې کوڼ واچاو. په خبره کې ور ولوېدم. ملنډې خو تاره باندې وبهلې. څوک چې پر چا ګران وي درواغ نه ورته وایي. د څه شي درواغ؟ له الیاس سره دې په څه خبرې کولې او زه دې په څه شي خطا کړم؟ ها؟ یوه شېبه یې ښکته کتل. اوښکې یې پاکولې. بیا یې سر راهست کړ. زه وېرېدم. ما ویل که تا ته ووایم جنګ به ورسره وکړې. سر مې وښوراوه. نه، ته چې ما ته رښتیا نه وایې نو چا ته به یې وایې؟ په زاریو یې وویل. خو ډارېدم. څه مې کړې وای؟ په درواغو سره څوک له جنګ نه منې کېږي. مدینې ښکته کتل. زه له څوکۍ پاڅېدم. دوکه دې راکړه، په مینه کې هره خبره سپینه وي. خدای په امان. په ډک ستوني یې راپسې غږ کړ. مځه خبره واوره ګوره. تیز روان وم. مدینه زړېدلې سر پر څوکۍ پاتې شوه. زه مخامخ لیلیې ته لاړم. جمعه تېره شوه. د شنبې په ورځ د لیلیې په لاره کې راته ولاړه وه. خبره یې لا نه وه کړې. لنډه مې ور فیصله کړه چې نور مې پرېږدم. 10 ورځې په خفګان کې تېرې شوې. زه به د پارک د کونج پر څوکۍ ناست وم. دی به د پوهنځي د 2م منزل د دهلیز له کړکۍ څخه راته کتل. ما لیده خو ځان مې پرې نه پوهاوه. 10 ورځې نه وې، 10 پېړۍ وې. زه هم په سره اور کې سوځېدم. هېڅ شي خوند نه راکاوه.
ټوله ورځ به مې مدینه سترګو ته ولاړه وه، خو ضد نیولی وم څه مې کړې وای. بله ورځ ناوخته له خوبه راجګ شوم. اول ساعت تیر و. ژر مې د پوهنځي په خوا منډه کړه. په دویم منزل کې مې پر مدینې سترګې ولګېدې. کړکۍ ته ولاړه وه او د باندې یې کتل. پښه مې ونیوله. د دې را پام نه و. ما له څنګ څخه ورته کتل. لمر یې ویښتانو ته سیخ و. توره لمبه یې کوله. د څکې پوزې څوکه یې تر پکې ښکارېده. دهلیز خالي و. څوکه ور روان شوم. لږ لرې ځنې ودرېدم. د مدینې غټې سترګې نه رپېدې. پارک ته مې وکتل. د کونج څوکۍ خالي ولاړه وه. ومې ټوخل. مدینې چټکه وخوړه. په رډو سترګو یې راته وکتل. لنډه شېبه دواړه پټه خوله وو. زما زړه صبر ونه کړ. ومې ویل بس دی، ډېرې ورځې تېرې شوې. د مدینې په سترګو کې ناڅاپه اوښکې راغلې. ما د خندا کوشش وکړ. خالي څوکۍ ته دې کتل؟ دا دی زه پخپله درته راغلم. په ډک ستون یې وویل ډېر ظالم یې. د شپې داستان خپرونې درنو مینهوالو، زموږ د نن شپې داستان دا برخه هم همدومره وه او په همدې ځای پای ته رسېږي. تر بیا او بلې شپې چې یو وار بیا زه سلمې ورور د دغه په زړه پورې داستان له پاتې برخې سره ستاسو درانه چوپړ ته راځم. تاسو په لوی او مهربان الله سپارم. سوکاله ژوند ولرئ. د شپې داستان.